اوس محبت کې دوا طرفین، یو طرف ته محبي بل طرف ته محبوبي. نو تاسو نه تپوس کوم چې په محبت کې پیدا محب ته که محبوب ته؟ تاسو ته پته شته؟ پیدا محب ته که محبوب ته؟ تاسو ته پته ځکه نشته چې لکه دا کار خو تاسو نه دی کړی که نه. نو بهر کې یو خبره یاد ولرئ چې پیدا محبوب ته د محب غریب خوړه وچوي، اخو ټول عمر سوچونه دی او فکرونه دی او څه په لاس ورځي نه او رنګې زیړي. نو محب ته خو تکلیف خو پیدا چاته محبوب ته، ځکه چې محبوب څه ډیمانډ کوي او څه غواړي ورته میلاویږي، پیسې ورته میلاویږي، بل شی ورته میلاویږي، بل شی میلاویږي. نو د محبوب په مزو سره او محب ته خو اوس انسان چې د الله محبوب جوړ شي دا ځان له مقام دی، انسان چې د الله محب جوړ شي دا ځان له مقام دی. علما وایي اطاعت او اتباع کې بعض علما فرق کوي، وایي په اطاعت سره انسان محب جوړیږي، ان المحب لمن يحب مطيع، او په اتباع سره انسان محبوب جوړیږي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که تاسو اتباع وکړه الله به تاسو محبوبان جوړ کړي. دلته الله منګه په دې کلمې ویلو باندې څه جوړ کړلو؟ محبوبان. او د محبوب مزي یې که نه، او بیا چې د داسې ذات محبوب شي چې د هغه څه عرش دی. خدای دې د مالداره محبوب که چې هر څه د باندې راووری، موټر سایکل دله درکوي، ګاډی دله درکوي، عرش الله درکوي. نو چې د الله محبوب شي په مزو دې سر شه که نه شو؟ یقین په خدای وکړه بلا ګناهونه به دې کړي او بس الله به ته بانه جوړی او جنت ته به دې ارتی. ګناهونه به دې کړي او الله به ته معمولي عذر او بانه جوړی او جنت ته به دې ارتی. بس پلاني ورځې باندې مدرسه صوت القرآن کې دا په ختم کې ناسو ځکه مې وباکه چې محبوب شولې بیا خو ستا مزې دي.